جمال الوجود بذكر الإله. بیاگی ده تسوی خیره کوله که دوه کوله ویراتوی چی بچو خودم کامیاب میزو خطا سو باندې سچل باندې دعاګانې ګټم کنه او په دې لایو باندې مزلګي ما که زمانه یو قسم د مانه یو نوجوان دا خبره زکی او د مور او پلار په قدمونو کې پریوته چې دته به خدای سونه د رحمت دروازې را کولو دته به خدای سونه خیر او برکت ورکی نن زکه د مور او پلار ستاین کوما زکه چې الله تعالی جل جلاله دغه ستاین ذکر کړی دی رضی گلن حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارکم اللہ پیغمبر عجیب خبر دادا یحییٰ علیہ السلام مبارکم پدوے مسمال کی دی او حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبارکم ورسر یوزے او دوارنا دیر مؤدب دی چه دید ادب تذکرہ اللہ پا قرآن کریم کی کینو ہوا ادب والا دی کنا رب العالمین جل جلالہ فرمائی دی ساری سلام مبارک بابا کی وبرم بوالدتی الکالتا قرآن کریم کی دا یحییٰ علیہ السلام بابا کی وبرم بوالدیہ او عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ اللہ کی وبرم بوالدیتی التا جمع ذکر کی دلتا واحد تسنیہ ذکر کی عیسیٰ علیہ السلام پلارنو کے نصر مور والا اللہ ذکستائی ذکر دا دعا کھڑے دا وبرم بوالدتی نیکی کون کی اخبلی مور مبارکی سرا بی بی مریم علیہ السلام مبارکی سرا ولم اودینو جبارن شقی آدینو گرزولی زبردست شقی بدبخدا دا سنوچی مریم علیہ السلام نے خیری اغشتلی دی یاد بی بی مریم مبارک پڑوانی دسر کشی کڑے دا نافرمانی کڑے دا بدبختنو سید انسانو ذکر اللہ تعالیٰ فرمائی چی عیسیٰ علیہ السلام پلی مور دا پارا بالکل احسان کون کیوا او دا سخکلی صفائی دا خلی بیان کرے دا قرآن کریم مبارک کی اللہ دا غی وضاحت کرے دے گورے دا سے بچی چھ مور سر خکی اللہ تعالیٰ تا دا مور سر خدو نگران دی چھ خدے دا قرآن کریم دا پانو زینت جوڑ کر پام کے ویچ سبحان اللہ نوے معلوم دا چھ دا مور و پلار چھ ستائی کنا دا عیسیٰ علیہ السلام ستائل کئی چی مور سر احسانو کا یحییٰ علیہ السلام ستائی چی دوانو سر زکریہ علیہ السلام و مور سر احسانو کا اللہ پاکی ستائی پدی پیغمبرانو کی بل پیغمبر تیر شوید حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اے گروہ ابراہیم علیہ السلام مبارک بابا جان چیدی اغا مشرک دی کافر خو ادب زکا دا پیغمبرانو دا مدرسینا کدا چاپ لار دا سیدی چاگا مل نکی نور تلاوت نکی ذکر اسکار نکی دا بے دبی اجازت اللہ دا انسان لبیام نور کئی واہ 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 مشرک تی جی بابا جان لراغی آیا بابا جانا مکوی عبادت شیطان زکت دغیر اللہ عبادت کی لگی آئے اور تو یہ زمان بچی آدھدی خبری نک منی نشلی شتمات دا لولوحیت سمدیت و وحدانیت بیانے اے زمان بچی آتا لربزا سنسار کما یوزے کی بدی بندیوان کما پکانو بدیول مچ صادر نوری او یاور توی بچی زمان دا مخین اخواشا دیر اخد بابا جان اخوا کی دا دی ٹک ندا اللہ تعالیٰ دا قرآن کریم کی دا الفاظ دا بے نہ ذکر کی بلکہ دا ادب ذکر کی ابراہیم علیہ السلام قال سلام علیہ
جان ډیره خدا چې ما د الله په محبت کې ته سنگساره د خوستا خیر خوې ما ته د بوتانو باطلو عبادت کې او زه د وحده لا شریک ته تارا بلما ته وې چې تا سنگسارو ما زما د مخې نه خوښه اوسه زما د کورا زما د مخې نه خوښه سرګنوي پناشا ابراهيم عليه السلام ورتوي سلام علیک بابا جانا کتما تار سوي خو زما جواب تا ته د به الفاظ دوی سبحان الله کتما تار سوي کنا خو زما جواب د به الفاظ تا ته دوی قال السلام علیک بابا جانا ډیر خدا خیر دی چې ته وې د کور ابراهيم عليه السلام د خپل بابا جان د دروازې نه راباش بلار مشرک دی ابراهيم خلیل الله علیه السلام د خدای په منګوزي د پیغمبرانو کې شمار دی حضور د پیغمبرانو د ادب د قربان شهید خپل مور او پلار سونه قدر کړی دی سونه احترام یې کړی ځکه خو الله جل جلاله هغه له دادونه لوی شان ور کړی دی کنه دا لوی مقام وته ځکه ملو دی کنه ابراهيم عليه السلام مبارک د خپل بابا جان ناظر سیم عاجزا شلو او د توی چې بابا جان از بستا د پر د الله په دربار کې د مغفرت دعاګانې مغواړم اگر شرستو بیا الله من کړی چې مشرک د پر دعاګانې نشي غوښتلې راځي ګورنو چې هر کله د الله په نوم باندې بابا جان ته به د بیو نکړل اگر چې هغه به د بیو کلا د غیر الله په عبادت باندې کلک ولاړ الله تعالی ورته وی ابراهيم عليه السلام چې تا کې ادب دین او تا نه بنور مؤدب پیغمبران پیدا کما ووهبنا له اسحاق ويعقوب ووهبنا له اسحاق ويعقوب قاری صاحب الله ورته وبخل حضرت اسحاق علیہ السلام د بیبي سارا مبارکینا اوے بیا اسحاق علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام ورک یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام ورک یوسف علیہ السلام نے بیبی رحمت ورکا بیبی رحمت د حضرت ایوب علیہ السلام په نکاح کې بیا راوستا پام کوي سبحان الله نو دا د سر دی دا د مور پلار د سپینو ډکو قدر دی سبحان الله پلار په غلطه دی او پیغمبر ته الله وی یا رسول خپل پیغمبر دی چې ګوره دې د غیر الله عبادت کوي او دی وته وی اولا زبر ਸੰسار کم دا بکم دی مبارک وته وی قال السلام علیک سبحان الله سلام علیک دا سی پیغمبر الله ولا داغي بدل کې سو ورک اسحاق علیہ السلام ورک یعقوب علیہ السلام ورک خدای ولا بچی دیندار پیغمبران ورک دا د ادب د خاطره دا چې هر کله ابراهيم علیہ السلام ودوي اسماعیل علیہ السلام نبی بی حاجرین الله ورک بچی رالوی شو وتوی ای زما بچیا یا بنیا اے زما بچیا انی ارا فی المنام ان متا پخو کی انی اذبح کا چزتا حلال ما ابا اسماعیل علیہ السلام ورتسوی اے زما بابا جانا یا ابت فعل ما تؤمر بابا جانا چکم امر در تعالی کئی اگا کارو کا واللہ لذیم زبد اخبر سرد اللہ دا حکمونو نا قربان کما دا صفر مربدار بچی بکم زی پیدا کی پلان لگی شی بچی دا سردن اللہ وی زبح کا زوید علال کا ابراہیم اسماعیل علیہ السلام ورطا مرے برابر کوئی بابا جانا زما دا مرے دا اللہ دا مینی دا قربان دا ویشی دا چڑی لاندیے
پلار توی پروا مکوا چې د چړی لاندې پلار توی پروا مکوا د اسماعیل پشان منن کی د فرمان سشوا د اسماعیل پشان منن کی د فرمان سشوا د پلار تابعدار دی بابا جان چې س الله وای زه حاضر اگر چې ولکه بچي سبحان الله دا ولې د مور پلار تابعدار دی الله تعالی جل جلاله په قران کریم کې تذکرې کوي کموتا د مور پلار تابعدار شمو تعالی الله سونه خیر راکړي برکت براکړي ازګونو دی بزرګانو کی او بزرګ دی آلو د مدینه منورې جانا الله ولیان اولیاء تم رازم کرا دا پیغمبران میں استائی سبحان اللہ لیکن نعمت اللہ سے ہوئی شاہ اولیاء پاکستائی اندہ باقی ورالا خبر ویسے قرنی مبارکین آمدہ دا مدینی جانان جہاد لطلیوے شیر خدا مبارکی خپل مسند گدے بانے پر خودرے شراغی حضرت علی کرم اللہ جو سر ملاقات شیر خدا مبارک ہو تو یہ حضرت نکم زی نرالے وی دقرن قرین نرالما وی نامہ دی صدا وی نامہ میں یو ویستا اگا ویستی اگا مور خدمت چکے بڑا پمور بہن شاہ خادم شاہ صحابہ بدی نو پیجے دی صحابہ بدی نو پیجے دی چھتا ویستی اور توی قربان سے نرالے اور توی قربان دا حضور مبارک زمانہ دا گو رہی وی ما تا فرصت نمیلاوی زمان پا کور کے چکم بوڑے مور دا داغی نیو سکر نبخوا کی دی نشما زد اخبر مور بوڑے خادم ما دلتا مخد حضور لی دل غاڑی دلتا دا مور خدمت کل غاڑی لنن میرا منڈا کچھ دا حضور دا خکولی مخدی دا خلق تل خود حضور دا مخ مبارک لگوی نبا ناغور توی چی لگی سار شاہ حضور مبارک جہاد لتنی دی راشی وینا قربانی سارے دی خونشم یو طرف تا مور دا یو طرف تا حضور دا مخنندار دا ما تا پتا دا زبی سار شیوی و توی شیر خدا مبارک کور کی بوڑے مور لرما داخی دا جامور بدلی دوسو کی نشیدہ مخوالدین مالا سنزین زما خلقی والا روٹے میں دکوما زول پخبل الاسور کوما یو طرف تا زما دا مدینی منوری دی جانان دا مخد دیدار مقابل دا خو خیر شیر خدا دا مدینی جانان تا پیو لاسنا پدوانو لاسنو زما سلامونو کا ویسے کرنی مبارک دل راغلی ہوا قربان ستا ملاقات نشلو زما دا بوڑے عذر ورطا پیش کد والد مکرمی محترمی و تویدی رخدا چی دی لارنو چی سروری کونی مبارک لالو شیر خدا مبارک بخد نقیدہ آقا مولا مبارک نصیب پخیر لالے پخیر لالو اللہ فتح ورکڑی دا مدینی جانا نم پختن کی خیر دی مدینہ منور کی خیر دی سبت دی راگلی دیوی و قربانی و غلام راگلی یہ سب راگلی بیجیوے سے کرنی راگلی حضور مبارک کو اشارہ ہو دینا چیدانو حضور وردوی کاش ما دا ویسے کرنی دا مکنی دلیوی یہ لگا دا صحیبی چیدہ کسو دا دسمکوا دا خانو نوابو پیغمبر پاک مبارک کوئی کب غلال ویسے بگو عذر پیش کر ویسا ویسے زمان کور کی یو بوڑے موردہ داگے دا خدمت سوگ نشتا حضور مبارک تا زمان پدوان اللہ سی سلامو کا انشاءاللہ زب بیا ملاقات لراشم ویو ہو کاشی سار شیوی ویسے کرنی تا دا حضور دا مخ اوسترگی مبارکی پا انتظار ویچے زب کل دا ویسے کرنی دا کلی مخ چی نبی دا چا دا مخ